بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 140 شروع کو. تاسې الحمدلله د اسم فاعل نه مسائل اوه. نن به د الفصل الثاني في تنازع الفعلين کې سبق شروع کو. فصل اذا تنازع الفعلان، چې کله تنازع راشي دوو فعلونو کې، فی اسم ظاهر، په اسم ظاهر باندې، بعدهما چې د دې دواړو فعلونو نه بعد راغلی وي. اراد کل واحد من الفعلین، مطلب دا چې هر یو فعل دا اراده کوي ان یعمل فی ذلک الاسم، چې په دې اسم کې عمل وکړي. فهذا انما یکون علی 4 اقسام. نو دغه تنازع چې ده په 4 قسمه دی. اول قسم تنازع چې ده ان یتنازع فی الفاعلیة فقط، چې دواړه فعلین تقاضا کوي په فاعلیت باندې، یعنی یو فعل هم وایي چې دا زما فاعل دی او بل فعل وایي چې دا زما فاعل دی، لکه ضربني و اکرمني زید. الثاني ان یتنازع فی المفعولیة فقط. دویم قسم د تنازع هغه دی چې دواړه فعلین دا تقاضا کوي چې دا زما مفعول دی، یو فعل هم وایي چې زما مفعول دی او بل هم وایي، لکه ضربت اکرمت زیدا. الثالث ان یتنازع فی الفاعلیة والمفعولیة. دریم قسم د تنازع هغه دی چې یو فعل د فاعلیت تقاضا کوي، بل فعل د مفعولیت تقاضا کوي. ویقتضی الاول الفاعل والثاني المفعول، یعنی فعل اول د فاعل تقاضا کوي او ثانی د مفعول تقاضا کوي، یعنی دغه معمول زما دپاره فاعل دی او دا بل وایي چې نه زما دپاره مفعول دی، لکه ضربني و اکرمت زیدا. الرابع عکسه، څلورم قسم چې دا د قسم ثالث عکس دی، لکه ضربني و اکرمني زید. نن به تنازع بحث شروع کو. خلاصة المباحث، په دې کې به انشاءالله موږ تاسو یو څو بحثونه ووایو. 4 بحثه به انشاءالله د الله په توفیق سره نن موږ تاسې په دې عبارت کې ذکر کو. اوله خبره دا چې دا مرفوعاتو په بحث کې دا دویم فصل چې دی دا په تنازع الفعلین په بیان کې دی، او په دې فصل کې ټول 9 ابحاث دي. نو نن به موږ تاسو پکې 4 بحثه ووایو. اول نمبر د ما قبل سره ربط، دویم نمبر تنازع الفعلین و تعریف او یو د اعتراض جواب. دا چې د اراده نه ونیسه تر الاسم پورې ده دا بحث، چې دا مصنف علیه رحمت اراده کل واحد من الفعلین نه ونیسه تر فی ذلک الاسم پورې. دریم نمبر د تنازع تحقق دپاره شرایط، یعنی تنازع به کله راځي. دا چې د اذا تنازع نه ونیسه تر بعدهما پورې ده. او دریم نمبر څلورم نمبر بحث چې د تنازع اقسام سره د مثالاتو. دا چې د فهذا انما یکون نه ونیسه تر اخره پورې. دا 4 بحثه ما تاسو ته ووې. اوس به اجمالا هر یو بحث تفصیلا انشاءالله ذکر کو. البحث الاول فی ربط. نو د تنازع د اسم فاعل بحث سره څه ربط دی؟ نو دغه نه مخکې مو دا خبره زده کو چې دغې خبرې باره کې د نحویانو اختلاف دی چې د مسله د تنازع دا د اسم فاعل د مسایلو سره دی یا که مستقل ځان ته یو بحث دی. صحیح شه؟ نو بعضې نحویان یایي چې نه، هغوی یایي چې دا د مابعد سره هیڅ تعلق نه لري، بلکې تنازع الفعلین چې دی دا مستقل ځان ته مسله دی. دویمه ډله چې هغه د جمهورو دی، هغوی څه یایي چې نه، باب تنازع چې دی دا من وجهین د فاعل سره تعلق لري او من وجهین د مفعول سره تعلق لري. نو مصنف علیه رحمت هم همدغه اختلاف رعایت ساتلی دی او یایي چې بس من وجهین د فاعل سره ربط دی او من وجهین د مفعول سره. نو دغې وجې نه د تنازع بحث چې دی د اسم فاعل نه بعد او د اسم مفعول نه مخکې شروع کړی، دغه دواړو منځ کې دی.
البحث الثاني في تعريف تنازع مع الاعتراض والجواب. دا کوم ځای نه شروع کیږي؟ د اراده کلو نه ونیسه تر الاسم پورې. نو تنازع په لغت کې چاته یایي؟ اول به دا زده کړو. او په اصطلاح کې چاته یایي؟ او همدغه په ضمن کې به هغه اعتراض جواب هم حل شي. تنازع چې ده دا د تفاعل باب نه مصدر ده، معنا ده جګړه کول، جنګ کول. نو تنازع الفعلین مطلب د دوو فعلینو جنګ. نو دلته سوال پیدا کیږي چې د دوو فعلینو په نسبت سره جنګ ثابتول دا مناسبه نه ده، درست نه ده، ځکه تنازع جنګ چې دی که نه دا خو د ذوی العقولو په مابین کې راځي. جګړه کول دا د ذوی العقولو خاصه ده، او فعل چې دی دا غیر ذوی العقول دی، غیر ذی روح دی. نو دلته به تنازع څنګه متحقق کیږي؟ دا خو داسې مطلب دی چې لکه څوک وایي چې هله د دوو کاڼو جګړه دی، د دوو ونو جنګ دی، دا خو نه کیږي که نه. نو فعلینو څنګه جنګ راځي؟ مطلب یې دا شو. جواب دا دی چې دلته تنازع نه حقیقي معنا زموږ مراد نه دی، بلکې دلته تنازع معنا تقاضا دا دی چې د دوو فعلینو په دغه طور سره جګړه پیدا کېدل چې یو فعل دا اراده کوي چې دا زما معمول دی، او بل فعل دا اراده کوي چې دا زما معمول دی. نو مصنف علیه رحمت که تاسې عبارت ته لاړ شوئ نو ویلي دي ای اراده کل واحد، یعنې دلته تنازع په معنا د چا سره دی؟ په ارادې سره دی. هر فعل دا اراده کوي چې دا زما معمول دی. یو فعل دا اراده دی، دا غواړي چې دا زما معمول شي، او بل فعل دا غواړي چې دا زما معمول شي. نو انشاءالله تاسو به په جواب باندې څه شوي وئ؟ پوه شوي به وئ. نو موږ به جواب داسې کوو چې دلته د تنازع حقیقي معنا مراد نه ده، بلکې تنازع معنا تقاضا ده. یعنې دوو فعلینو په دغه طور سره کېدل چې هر فعل د دغې خبرې تقاضا وکړي چې اسم ظاهر زما معمول جوړ شي. او مصنف علیه رحمت دلته څه ویلي دي؟ ای اراده. نو د تقاضې معنی په ارادې سره کړی دی، یعنې هر یو فعل د اسم ظاهر کې عمل کولو اراده کوي، غواړي چې زه پکې غواړي چې زه دغه فعل کې عمل وکړم، یعنې د عمل کولو اراده کوي. نو همدغه ته تنازع الفعلین اصطلاحي معنا ویلی شي. نو دلته اوس بل سوال پیدا کیږي چې کله تنازع معنا په عمل کې تقاضا کول دي، صحیح شو؟ د تنازع معنا شی شو عملا تقاضا کول. نو څنګه چې دوه فعلین تقاضا کولی شي په خپل مابعد اسم کې، یعنی فعل غواړي چې په مابعد اسم کې عمل وکړي، نو همدارنګې دوه اسمین هم څه شی کولی شي؟ دا تقاضا کولی شي چې مو هم عمل وکړو. صحیح شو؟ نو مصنف علیه رحمت د تنازع د فعل خاصه چې جوړه کړه ولې د اسمینو خاصه یې نه جوړوله؟ اعتراض به انشاءالله پوه شوي وئ. لکه څنګه چې فعل په خپل مابعد اسم ظاهر کې د عمل کولو تقاضا کوي، همدارنګې اسم هم په خپل مابعد اسم ظاهر کې د عمل کولو څه کولی شي؟ تقاضا کولی شي. نو جواب مو دا وکړو چې عمل کول دا په فعل کې اصل ده، صحیح شو؟ او شبه فعل چې دا فرع ده. نو چې کله د اصل ذکر وشي، فرع ذکر سره خپل ضمن کې څه کېږي؟ راځي. نو مصنف علیه رحمت فعل ذکر کړی دی، نو فعل سره د اسم ذکر هم خپله راغو، په فعل باندې اکتفا یې کړی دی، نو دغه سره اسم هم کولی شي چې په خپل مابعد اسم ظاهر کې څه وکړي؟ عمل وکړي. ښه، بل سوال دا کیږي چې کله د مصنف علیه رحمت ووایي چې اذا تنازع الفعلین، فعلین یعنې دوه فعل ذکر کړي دي، نو چې دوه فعلینو نه دوه عاملان مراد دي، لکه څنګه چې دوه عامله په اسم ظاهر کې د خپل عمل کولو تقاضا کوي، یعنې دوه فعلینو
تنازع پیدا کیږي، جګړه پیدا کیږي، همدارنګې دوو نه زیاتو کې هم کیدای شي. صحیح شه. تا خو 2 فعلین ذکر کړي، زه به درته ډېر فعلین وښیم. لکه مثال خبره اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراهیم. کسه څو فعله شول؟ صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراهیم. نو دغه کې چې دی تقریبا 15 فعله ذکر شوي دي او یو پکې اسم ظاهر دی. اسم ظاهر پکې ابراهیم دی او فعلین پکې څو دي؟ 1 2 3 4 5. صلیت نه ونیسه، صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. 15 فعله دي او په یو معمول چې هغه اسم ظاهر کې دی. نو دوی 15 فعلو جګړه ده. نو مصنف علیه رحمت څنګه 2 فعلین ذکر کړل؟ نو جواب کوي چې تنازع دپاره کم از کم تحقق مقدار چې دی هغه 2 فعله دي. نو مصنف علیه رحمت 2 هغه کم از کم ذکر کړي دي، یعنی باید کم از کم 2 فعله وي، بیا به تنازع متحقق کیږي. او 2 نه چې زیات وي هغه پروا نه کوي، زیاتو سره مو کار نشته. ما خو چې 2 فعله ذکر کړي دي دغه دا مطلب نه دی چې بس 2 نه زیات فعلین تنازع نشي کولی. نه، 2 نه زیات هم کولی شي او 2 نه کم نشي کولی. یعنی یو فعل خو به چا سره جګړه کوي. البحث الثالث فی بیان شرائط لتحقق التنازع. تنازع به کله متحقق کیږي؟ دې دپاره څه شرایط دي؟ عرضي کې چې 2 فعله یا 3 فعله راغلي وي هلته به تنازع وي؟ نه، دې دپاره خپل شرایط دي محترمو. اول شرط دا دی چې اسم ظاهر به راغلی وي. دویم شرط دا دی چې د اسم ظاهر به د 2 عاملینو نه یعنې 2 فعلینو نه بعد به راغلی وي. فلهذا اسم ضمیر که چېرته راغلی وي نو په هغه کې تنازع نه متحقق کیږي. برابره خبره ده که ضمیر متصل وي که ضمیر منفصل وي. متصل کې خو ځکه نه متحقق کیږي تنازع، ځکه ضمیر متصل خو خپل عامل سره څه وي؟ متصل وي. نو ضمیر متصل چې وي هغه چا سره چې متصل وي نو هغه عامل معلوم دی، بل فعل پکې عمل نشي کولی. صحیح شو. او که چیرې ضمیر منفصل وي هغه کې اگر چې تنازع متحقق کیږي خو د بصریانو او کوفیانو چې کومه طریقه ده رفع د تنازع ده هغه دلته نه متصور کیږي. نو د دغې وجې نه ضمیر منفصل کې هم تنازع چې دی ناجایز ده. دا به انشاءالله وروسته بیا موږ یایو چې د بصریانو او کوفیانو څه طریقه ده رفع د تنازع لپاره. بعدهما چې ووي دا 2یم شرط د مصنف علیه رحمت دا خبره کوي مو ته چې هغه اسم ظاهر به د دغو 2 فعلینو یعنې عاملینو نه بعد راغلی وي. که چېرته اسم ظاهر د دغو 2 فعلینو په منځ کې راغلی وي یا د دې 2 فعلینو نه مخکې راغلی وي نو بیا به دا تنازع نه متحقق کیږي. که چېرته اسم ظاهر د 2 فعلینو منځ کې راغلی وي نو دا خو اول عامل اول فعل سره نږدې ده، نو اول فعل دپاره څه شو؟ معمول شو. او که 2 نه مقدم وي نو بیا چې کوم فعل سره نږدې وي د هماغه دپاره به څه وي؟ معمول وي. البحث الرابع فی بیان اقسام التنازع مع التوضیح بالامثله. اوس به د تنازع 4 اقسام زده کو او مثالاتو سره. اول قسم د تنازع دا دی چې 2 فعله راغلي وي او هغوی نه بعد یو اسم ظاهر وي او دا 2 فعلونه دا تقاضا کوي چې دا زما دپاره فاعل شي. فعل اول هم یې چې دا زما دپاره فاعل دی او فعل ثاني هم څه دی؟ هغه چې دا زما دپاره فاعل دی. لکه ضربني و اکرمني زیدون. ضربني فعل فاعل دا یې چې دا زیدون زما فاعل دی او اکرمني څه یې چې نه دا زما دپاره فاعل دی. 2یم نمبر قسم چې 2 فعلین وي او هغوی نه بعد اسم مفعول وي او دا 2 دا تقاضا کوي چې دا زموږ دپاره څه دی؟ مفعول واقع شوی دی. لکه ضربتو و اکرمتو زیدن، دا مثال دی. 3یم نمبر قسم چې فعل اول د فاعلیت تقاضا کوي او فعل ثانی د مفعولیت تقاضا کوي. لکه ضربني و اکرمتو زیدن. ضربني یې چې زیدون زما دپاره فاعل شي او اکرمتو یې چې نه دا زما دپاره مفعول دی. 4م د دې برعکس دی، یعنی اول فعل چې دی دا د مفعولیت تقاضا کوي، فعل ثانی چې دا د فاعلیت تقاضا کوي. لکه ضربتو و اکرمني زیدون. نو دا متاسې تنازع بحث الحمدلله ووې. اوس به لږه هغه د اسم فاعل چې کوم 9 مسایل متاسې ویلي وو
په هغوی کې به لږه اجرا وکړو. ختم الله على قلوبهم، دلته ختمه فعل دی او لفظ الله څه دی؟ او ته فاعل دی. صحیح شه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال فعل دی او ابراهیم ورته فاعل دی. لا تدخل الملائکة بیتا فيه قلب، حدیث شریف د تدخلو فعل، الملائکة ورته فاعل دی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قست فعل دی او قلوب دا ورته فاعل دی. لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام، لا يدخل فعل دی او جسد ورته فاعل دی. اوس به یو څو مثالات ووایو د هغه فاعل دپاره چې کله فاعل اسم ظاهر وي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فعل فعل او ربک ورته فاعل اسم ظاهر دی. حتی یأتی وعد الله، یأتی فعل او وعد الله ورته فاعل اسم ظاهر دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد فعل، البرق ورته فاعل اسم ظاهر. كذلك يحيي الله الموتى، يحيي فعل، لفظ الله اسم ظاهر فاعل. نو نن دپاره همدا بس دی. انشاءالله سبا ته به بیا نوره اجرایم وکړو. وما علینا الا البلاغ.